السلام علیکم ملګرو، دا تاسو لیدلی شئ د ایشیا کپ دپاره د پاکستان دا شرټ دا وردي چې د پاکستان د لوبډلې به د ایشیا کپ دپاره دا شرټ دا وردي وي. خو په دې کې خاص خبره دا ده چې د پاکستان په دې شرټ باندې صرف ایشیا کپ لیکلی شوی، ورسره په خوا کې ایشیا کپ 2023 پاکستان نه دی لیکلی شوی. آلموسټ د اوسه پورې چې د ایشیا کپ څومره لکه ټیمانو خپلې وردیانې رونمایي کړې ده، پاکستان د نشته د پاکستان دا شرټ دا وردي چې ما نن ولده نو په دې باندې د پاکستان نوم نه اوس پاته نه لګي چې د دې خاص وجې څه کیدلی شي. تاسو ته دا معلومه شي چې ایشیا کپ 2023 د دې چې کوم هوست کنټري ده، یعنی د ایشیا کپ 2023 کوربه چې کوم دی پاکستان ده، خو د پاکستان پر شرټ پر وردی باندې د پاکستان نوم نشته، صرف ایشیا کپ لیگ دی. بلکې په دې باندې نس پکارو ایشیا کپ 2023 پاکستان، خو دغه په دې باندې نشته. او دا تاسو لیدلی شئ د ورلډ کپ دپاره د پاکستان دا شرټ دا وردي تاسو لیدلی شئ چې په دې باندې آی سی سی او ډي آی ورلډ کپ 2023 لیکلی شوی دی، ورسره په خوا کې په د انډیا نوم هم لیکلی شوی دی. او د پاکستان د ایشیا کپ په وردی باندې، یعنی د یوې لوبډلې په وردی باندې هم ایشیا کپ 2023 پاکستان نه دی لیکلی شوی، صرف او صرف ایشیا کپ یې لیکلی شوی دی. نو دا یوه وړه مسله ده، خو ډېره اهمه مسله ده. پاکستان چې څومره د کرکټ مینوال دي، نو هغوی د پاکستان کرکټ بورډ نه پوښتنه کوي، دا سوال دې کوي چې ولې د ایشیا کپ چې کوم میزبان کنټري ده، یعنی کوربه د ایشیا کپ پاکستان دی، خو د ایشیا کپ پر ټولو شرټونو په دې وردیانو باندې د پاکستان نوم نشته. تاسو ته دا معلومه شي چې کله هم ایشیا کپ په یو هیواد کې ترسره کیږي، نو دا کوربه هیواد نو په ایشیا کپ کې چې کوم شپږ ټیمونه شرکت کوي، هغوی په ټولو په شرټونو باندې چې کوم دی کوربه هیواد چې کوم دی نوم لیکلی وي. لکه پاکستان پر شرټ پر وردی باندې پکارو ایشیا کپ 2023 پاکستان، او د پاکستان پر شرټ پر وردی باندې صرف لیک دی ایشیا کپ. نو اوس پته نه لګي چې د دې خاص وجه څه کیدلی شي. ما هم ډېر معلومات وکړو، خو څه پته راته ونه لګېده. نو تاسو سره څه نظر لرئ چې د پاکستان پر شرټ پر وردی باندې د پاکستان دا نوم ولې نشته؟